د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر د ځینو لوبغاړو سره د ظلم انجام په بایللو سره پای ته ورسېد. ملګرو په تېره لوبه کې چې موږ له ویسټ انډیز سره لوبه درلوده، نو رشید خان ارمان ځینو لوبغاړو سره ظلم وکړ چې هغه یې د لوبو څخه ډراپ کړل او پر ځای نور لوبغاړي راواخیستل، نو چې په دې سره د افغانستان د شرمناکه ماتې وخوړه او بل د شرم ډک ریکارډ له پاکستان څخه یو قدم شاته پاتې یو. نور د پاکستان سره په دغه شرمناکه ریکارډ کې یو شانتي کیږو. چې ملګرو کوم ریکارډ دی، راځو په دغه ویډیو کې ټول معلومات درکوو، خو لومړی هم د تېرې لوبې معلومات. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ په تېره دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې ویسټ انډیز وکولی شول افغانستان ته په 40 منډو توپیر ماتې ورکړي او درې ورځنیو لوبو سیریز لړۍ کې 2-0 مخکېوالی ترلاسه کړ. افغانستان کرکټ ملي لوبډلمشر رشید خان د پچې په ګټلو سره لومړی د توپ وهنې بلنه ویسټ انډیز لوبډلې ته ورکړه. ویسټ انډیز لوبډلې د پیل لوبغاړو ښکلی پیل وکړ او په 98 منډو کې لومړی وکټ له لاسه ورکړه. د ویسټ انډیز لوبډلې که څه هم په منځنیو اورونو کې ځینې وکټې ژر له لاسه ورکړې، وروسته بیا دوی ترمنځ ملګرتیا دوام وکړ او افغان لوبډلې ته په ټاکلو 50 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 240 منډې جوړې او د افغانستان لوبډلې ته یې 248 منډې هدف کېښود. د افغانستان لخوا په توپ اچونه کې نوین الحق 3 او نورو 5 توپ اچوونکو مجیب رشید نبی، اشرف، جاوید احمدي یو لوبغاړی وسوځاوه. د ویسټ انډیز لخوا په توپ وهنه کې شای هوب 43، لیوس 54، هټمایر 14، پوران 68 زیاتې منډې جوړې کړې. د ټکلې هدف په تعقیب کې دواړو افغان اوپنرانو جاوید احمدي او حضرت زازي یو ځل بیا ناکامه پیل لوبډلې ته ورکړ. جاوید احمدي په 0 او زازي په 30 منډو له میدان څخه بهر شول او د افغانستان ټوله لوبډله په 40 شروع کې په 200 منډو وسوځېده او سیالي په 40 منډو توپیر ویسټ انډیز ته وبایلله. په دې لوبې بایللو سره افغانستان د یو ورځنیو لوبو سیریز هیلې هم له لاسه ورکړې. یاده به کړو چې د تېرې لوبې په بایللو سره افغانستان د ماتو لړۍ هم له 10 څخه 11 ته پورته شوه چې 12 د پاکستان ریکارډ دی. افغانستان لخوا توپ وهنه کې رحمت شاه 33، نبی اساخیل 32، نجیب زدران 56، اکرم 19 او شرف الدین اشرف 14 زیاتې منډې وکړې. د ویسټ انډیز لخوا توپ اچونه کې 3 توپ اچوونکو هایډن ویلش، کارټر او سټینچیز هر یو 3 وکټې ترلاسه کړې. د یادولو وړ ده چې د 2014 کال راهیسې د ویسټ انډیز لومړی ځل و چې په سیریز کې بریا خپلوي. د ویسټ انډیز لوبډلې مشر کولن پورارډ هم په خپلو خبرو کې ویل چې د ډېرې اوږدې مودې وروسته یې سیریز وګټه چې د دوی به یې په خوشحالۍ سره ونمانځي. رشید بیا په خپلو خبرو کې ویل چې 240 منډو هدف لوړ هدف نه و، په اسانۍ سره تعقیب کېدلی شو، خو د بعضو غلطیو په اساس دوی ونه شو کولی چې هدف ته ځان ورسوي. ټکل شوې د دواړو لوبډلو ترمنځ به د یو ورځنیو لوبو سیریز وروستۍ لوبه د نومبر په 11 نیټه ترسره شي. ویسټ انډیز لوبډله به د دې په تکل کې وي چې افغانستان لوبډله یو ورځنیو لوبو سیریز کې وایټ واش کړي.